سلامونه خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن سهشنبه ده د سلواغې 2 او د جنورۍ 22 نیټه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د اجرا رئیس له انده افغانستان کې د سولې ټینګېدو پر وړاندې اصلي خنډ عبدالله وایي افغانستان کې د سولې ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ دا ده چې طالبان د افغانستان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کوي. قطر کې د امریکا او طالب استازو د غونډې 2 ورځ د سولې عالي شورا وایي هیله یې ده چې د افغانستان د حکومت د استازو له شتون پرته داسې غونډې جوړې نه شي. هیچ نشستی اگر دوام پیدا بکنه این قسمی تاثیر در رابطه با صلح و ثبات افغانستان نمی داشته باشه. کابل کې د ولسي جرګې ټاکنو ته د ځینو ولاړو نوماندانو لاریون وایي د کابل رایې د باطلې شي او د ټاکنو کمیسیون درغلي کړي. کمیشنرهای کمیسیون انتخابات به مراجع عدلی و قضایی معرفی بکنن تا اینا به جزای اعمال خود برسن. د افغانستان اقتصادي ودې په اړه د پیسو د نړیوال صندوق وړاندوینه وایي سږنیز اقتصادي کال کې به افغانستان کې اقتصادي وده په خپل ځای وي خو راتلونکي کال کې ښایي کچه لوړه شي. او د عراق د موسل ښار اړوندو کې د داعش شتون د موسل او د دجلې سینه اندړو کې لا هم داعش وسلوال شته او وروستیو څو میاشتو کې څو تنه وژلي هم دي. خیر راغلی خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی. اجرایي رئیس عبدالله وایي طالبان اسلامي امارت غواړي. عبدالله په سویس کې نړیوال اقتصادي غونډه کې دا خبره وکړه او وویل طالبان داسې فکر کوي چې خلک هم هغه نظام غواړي چې طالبان یې غواړي خو د ښاغلي عبدالله په وینا داسې نه ده. اجرایي رئیس وایي افغانستان کې د سولې ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ دا ده چې طالبان د افغانستان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کوي. د هېواد اجرایي رئیس په داووس کې په نړیواله اقتصادي ناسته کې ګډون وکړ. ښاغلی عبدالله د سولې او پخلاینې په اړه یوه بحث کې د خلکو په ژوند کې د تیرو 18 کلونو بدلونونو د رامنځته کېدو خبره کوي خو د ځینو فرصتونو له لاسه وتل هم مني. له دې سره په یو وخت سولې ته د رسیدو اصلي خنډ له حکومت سره له خبرو د طالبانو انکار کول بولي. اصلي خنډ دا دی چې طالبانو څو ځله له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي دي. موږ وایو چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په ګډون د حکومتولۍ د څرنګوالي په هکله خبرې وکړو خو دوی وایي د ځواکونو د وتلو په اړه له امریکایانو سره خبرې کوو. هغه په دې باور دی چې خلک به هیڅکله د تیرې یوې نیمې لسیزې له لاسته راوړنو تیر نشي او د طالبانو امارت به ونه مني. To the table, we have not put any conditions. آیا د خبرو د پیلولو لپاره شرط شته؟ نه، ځکه موږ له طالبانو سره د خبرو د پیلولو لپاره هیڅ شرط نه دی وړاندې کړی خو طالبان ځانګړې مفکوره لري. په تیرو 18 کلونو کې په افغانستان کې ډیر څه بدل شوي. خلک به له خپلو حقونو شاتګ ونه کړي. طالبان باید د خبرو میز ته راشي. که خلک د طالبانو د ژوندانه د طریقې غوښتونکي دي راشي پرې بحث وکړو. خو دا د طالبانو مفکوره ده چې وایي د دوی طریقه د خلکو لپاره ښه ده. په دغه بحث کې د قطر د لومړي وزیر مرستیال په قطر کې د امریکا له استازو سره د طالبانو د تیرې ورځې خبرو ته په اشارې سره د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې خبره کوي. نورو کړکېچونو ته چې قطر د اوري په لټه کې دی یو هم د افغانستان کړکېچ دی. د افغانستان اجرایي رئیس له هېواده بهر د ترهګرو پر امن او پټنځایونو نیوکه کوي او هغه د سولې په وړاندې بل خنډ بولي. نن 2 ورځ ده چې قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ پر افغان سوله خبرې روانې دي. د دې غونډې په لومړۍ ورځ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو او دغه راز پر دې خبرې شوي دي چې د سولې له هوکړې وروسته به افغانستان هیڅ یو هېواد ته ګواښ نه وي. خو د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې د افغانستان د حکومت د استازو له شتون پرته د داسې غونډې نه کیږي. د سولې شورا په باور د افغانستان له استازو پرته دا څېر غونډې به د افغان سولې بهیر پیچلی کړي. له 2 ورځو راهیسې طالبانو استازي د افغانستان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په قطر کې په خبرو بوخت دي. طالبانو ته یو شمېر نږدې سرچینې د ناسک پایلو ته هیله مند دي. د اجنډا مهم ټکي په
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د دوی د وتو باندې خبرې او ترڅنګ دا ډاډ او تضمین چې افغانستان به د امریکایانو د وتو نه وروسته نړۍ په ځانګړې توګه امریکا ته تهدید نه وي. خو د سولې شورا غواړي چې دا ناسې ژر تر ژره پای ته ورسیږي او باید له طالبانو سره د افغان حکومت د اساسو کتنې پیل شي. هیچ نشست اگر دوام پیدا بکنه این قسمی تاثیر در رابطه با صلح و ثبات افغانستان نمی داشته باشه بجز از حکومت افغانستان که به نمایندگی مردم افغانستان در یک طرف میز میشینه و تحریک طالبان افغانستان که به مثابه مخالفین مسلح نظام افغانستان مذاکره برایشان آغاز میشه و بحث صلح افغانستان افغان ها تصمیم میگیرن. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانانو ترمنځ پر خبرو ټینګار کوي. जब तक अफगान लोग आपस में नहीं बैठेंगे अपनी रंजिशें تر هغه چې افغانان مخامخ خبرې ونه کړي او خپل درد او کړاو هیر نه کړي او د هیواد راتلونکي سولې او ثبات پاک له فکر ونه کړي پاکستان په یوازې په دغه هیواد کې د ټیکاو د راوستو لپاره کوم کار نشي کولای. دا څلورم ځل چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره کتلي دي. درې ځله په قطر او یو ځل هم په ابوظبي کې. د ولسمشرۍ ټاکنو د 18 نمایندانو له منځه څلورې غواړي د هیواد نظام تغییر شي. د نظام تغییر په دې ډول چې د لومړي وزیر څوکۍ د ولسمشر او لومړي وزیر د دریم مرستیال څوکۍ رامنځته شي او فیډرالي نظام. خو ولې د ولسمشرۍ ټاکنو د نمایندانو ترمنځ د نظام د تغییر موضوع توده شوې؟ دې ریپورټ کې د ځواب موندلو هڅه شوې. عبدالله د اساسي قانون د تعدیل او د صدارتي نظام د رامنځته کولو په شعار سره ډګر ته راغلی. محمد حنیف اتمر د لومړي وزیر پر چوکۍ سربیره د دریم مرستیال ګمارل هم په خپل پروګرام کې لري او دا ټول د اوسني ریاستي نظام اصلاح بولي. د ملي وفاق ټاکنیزې ډلې مشر احمد ولی مسعود د صدارتي نظام پر راوستلو ټینګار لري او عبداللطیف پدرام د فدرالي نظام د جوړولو ژمنې کوي. شکنندگی هایی که جامعه افغانستان امروز داره متاسفانه دستاندازی هایی که از بیرون در جامعه صورت گرفته چالش هایی را که ما داریم ما با یک نظام متمرکز و یک نظامی که مبتنی بر هدایت قانون اساسی افغانستان است به اون نیاز داریم. اگر ما نام ساختار سیاسی رو نادیده بگیریم فقط صرفا صلاحیت‌هاش در نظر بگیریم در واقع ما در افغانستان یک رئیس جمهور نداریم، یک سلطان داریم، یک پادشاه داریم و این مطلوب مردم افغانستان نیست. یقینا شعارهای نامزدان ریاست جمهوری هم متأثر از مطالبات مردم هست. د ولسمشرۍ ټاکنو 14 نور نمایندان د اجرایي ریاست په لرې کولو سره د اوسني نظام پر دوام ټینګار کوي. خو ولسمشر غني محمد یوسف غضنفر هم د خپل حکومت له تصمیم نیونکو څخه ګڼي او داسې ګومان کیږي چې اشرف غني به په راتلونکي حکومت کې دریم مرستیال هم ولري. په دې لړ کې د ولسمشرۍ ټاکنو بل نماند حکیم تورسن له اوسني ریاستي نظام د هغه د ملاتړ لامل داسې بیانوي. برای تطبیق از افراد کار است، اشخاص کار است که دلش برای کشورش و مردم بسوزه. هیچ مشکلات ما در سیستم ندیدیم و نمیبینیم. له دې سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د نمایندانو د اسنادو څېړل پیل کړي او د لومړني نوملړ په اعلانولو سره به روښانه شي چې کوم کسان به د سیالۍ اصلي ډګر ته ورشي. ملي امنیت وایي د وردګو په پرونۍ پیښه کې لږ تر لږه 14 کسانو ژوند بایللی او 50 تنه نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست لخوا خپاره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې طالبانو په میدان ښار کې د یوه ټانک پر مټ د ملي امنیت د ولسي پاڅونوالو یو مرکز په نښه کړی. د ملي امنیت اداره وایي 3 تنه بریدګر وړاندې تر هغو په نښه شوي چې دغه مرکز ته ورسیږي. ملي امنیت خبرداری ورکړی چې د دې برید غچ به اخلي. د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو کمیسیون وایي د افغانستان د ملکي خدمتونو ادارې د کار په شرایطو د برابرو ټولو کسانو د جذبولو وس نه لري. د اداري اصلاحاتو د کمیسیون مشر نادر نادري وایي د مالي ستونزو له کبله دولتي ادارو کې په کال کې له 10,000 تنو زیات کارکوونکي نشي منل کېدی. له دې سره د لوړو زده کړو وزارت وایي سږکال د هیواد له ټولو پوهنتونونو شاوخوا 40,000 کسان فارغ شوي چې 10 سلنه یې مېرمنې دي، خو په وینا یې له دې شمېر زیاتې کار نشي موندلی. 4,000 محصلینو له 4 کلونو زده کړو وروسته د لیسانس دورې د پای ته رسېدو په ویاړ مراسمو کې ګډون کړی دی. له دې جملې 10 سلنه ښځینه محصلینې دي او په 21 بېلابېلو پوهنځیو کې زده کړې کړي دي. د کاري زمینو برابرول او د زده کړو د کیفیت ښه کول له دغو فارغو شویو محصلینو سره د حکومت ژمنې دي. این وظیفه همه پوهنتون‌های ما مخصوصاً پوهنتون کابل است که باید خود را به روز بسازد و با ارتقای کیفی تحصیل و بر اساس مقتضیات زمان
و دانش و تکنولوژی معاصر نسل جدید ما را تربیت کند. ولی با همه این کاسته ها رشد کمی ما یک رشد قابل ملاحظه و قابل قدر است. گام اساسی دیگر به سوی معیاری شدن نظام تحصیلی کشور تشخیص 165 رشته تحصیلی برای بازنگری و انکشاف نصاب. خوشبختانه با تلاش‌های پیگیر و جدی در یک سال گذشته 20 رشته آن بازنگری و انکشاف داده شده است. خو له فراغت وروسته د کاري زمینو نشتوالي دغه محصلین اندېښمن کړي دي. سنم رستمي چې د ژورنالیزم او ارتباطاتو له پوهنځي فارغه شوې دغه څه له امله چې د کاري فرصتونو نشتوالی بولي د مناسبې دندې پر ترلاسه کولو بې‌باوره ده. به نظر من باید نهادهای آموزش در اینجا توجه خاص نماید و اشتغالزایی یکی از کارهای خاص حکومت است که باید توجه خاص به این صورت بگیرد تا جوانانی که با امید زیاد فارغ میشوند و با تحصیلات عالی میپردازند بتوانند به کارشناسی ارشد بروند. وقتی که ما با یک اداره میریم و درخواست وظیفه میتیم پرسان اول از ما میشه که تجربه کاری وقتی که به ما فرصت داده نشه پس ما تجربه کاری از کجا کنیم؟ د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې سږکال د ټول هیواد له دولتي پوهنتونونو څخه څه باندې 40,000 کسان فارغ شوي دي. خو د ادارې اصلاحات او ملکي خدمتونو د کمیسیون په وینا ملکي حکومتي ادارې د کار بازار ته د دغو فارغانو په ګمارلو کې بېوسه دي او په یو کال کې د څه باندې 10,000 کارکوونکو گنجایش لري. ما از 424,000 فرد در دستگاه خدمات ملکی افغانستان مجال و استطاعت مادی دولت افغانستان نیست که بیشتر وجود داشته باشه. د لوړو زده کړو وزارت وایي څه د پاسه 350,000 محصلین د ټول هیواد په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصاد د وزیر په وینا په هیواد کې د کار په شرایطو برابر 15 میلیونه کسان شته خو څه د پاسه 6 میلیونه د کار کولو لیوالتیا لري او د احصایې د مرکزي ادارې د معلوماتو له مخې د اوزګارۍ کچه له 21 سلنې 40 سلنې ته زیاته شوې ده. د ننګرهار په سرور ولسوالۍ کې یوې مېرمنې خپل خاوند او کوچنۍ لور د شپې ناوخته په یوې خیمه کې سوځولي او دواړه مړه شوي. پر قتل د دې تورنې مېرمنې نوم زینت دی او ویل کېږي د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله یې خپل خاوند او کوچنۍ لور سوځولي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مسؤلین وایي دغه مېرمن نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. زیار یاد ریپورټ راستولی. د ننګرهار سره رود ولسوالۍ نغرک کلی د دې څلور دیوالونو دننه زینت له خپلې لور او خاوند سره اوسېده. پر زینت تور دی چې د یکشنبې پر شپه خپل خاوند او لور په همدې کور کې په کېږدۍ کې سوځولې ده. د زینت خاوند شیر محمد نومېده او د ګاونډیانو په وینا د هغه مېرمن څه وخت مخکې خپل کور هم پرېښی و او وخت ناوخت به یې ترمنځ کورني جنجالونه هم اوج ته رسېدل. مخکې دا د دوی څه لانجه دا تېره شوه وه د ښځه او د مېړه بیا په دې دغه کې دا ښځه څو وخت مو دا ورک وو بیا پیدا شو بیا په د دوی په منځ کې د کمبختانه بیا بېګا مونږ د فتن چې دا چیغه شو چې چیغې سره چې زامن مې راغی بیا زه لکه دا ضعیفه وم وروسته راغلم چې راغلم چې وګورم چې اور بل ده او مړی پر دوه دانې پروت دي د شیر محمد ماما و د لورې خو چې هور هم تر څو چې مړ کول لکه څه ښکارېده نه چې څوک چې پکې چې کله هور مړ شو لوګي موګي له کم شو کتل ما هغه ته مطلب پلار غریب باغ رسېدلی و بیخي هور سره داسې شوی چې اوس پکې وړه شوی او دې غره لور پرته وه. د سره رود ولسوال هم د یادې پیښې رامنځته کېدل او پکې د پلار او لور سوځول کېدل مني. د ننګرهار امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې مدیریت بیا په دې تور د زینت د نیول کېدو یاده کوي. پیښه سره رود ولسوالۍ د قلعهنو په قلعه کې شوې ده او یوې خیمې اور اخیستی دی چې په پایله کې یو سړی او یو ماشومه شهیدان شوي دي. پلیس ما به صبح داخل اقدام شده تیم بررسی محل واقع محل رسیدن قضیه بررسی کردن. اقارب شیر محمد ادعا دارن که خانم شیر محمد در قضیه دست داره و ما خانم شیر محمد دستگیر کردیم. قضیه تحت بررسی است. هڅه مو وکړه چې د همدې قضیې په تړاو د شیر محمد د خپلوانو او د زینت نظر هم ولرو خو له هڅو سره پرې بریالي نه شو. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته.
بیا هم ښه راغلاست. د سیمه ییزو ارګانونو اداره په پکتیکا ولایت کې سیمه ییزه حکومتولي کمزوري بولي. د پکتیا والي په توګه د مجیب الرحمن څمکني د پیژندنې غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې د پالیسۍ مرستیال وویل چې پکتیکا کې د حکومتولۍ او امنیت اوسنی وضعیت مرکزي حکومت ته د منلو نه دی. له دې سره د پکتیکا نوی والي وایي د دغه ولایت ادارو کې د شته فساد پر وړاندې به مبارزه کوي. په همدې حال کې د پکتیکا ولایتي شورا ځینې غړي او عام خلک هم پر نوي والي غږ کوي چې د فساد مخنیوی دې وکړي. عبدالحق عمري ریپورټ راستولی. د پکتیکا لپاره د نوي والي په پیژندل غونډه کې د هیواد د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ ادارې د پالیسۍ مرستیال په پکتیکا کې په سیمه ییزه حکومتولۍ نیوکه کوي. وایي په دغه ولایت کې زیاتره حکومتي ادارې غیر فعالې دي. در خیلی از ولسوالی‌های پکتیکا نه نماینده سارنوالی وجود دارد، نه مدیر حقوق وجود دارد، نه نماینده قضا وجود دارد. این قابل قبول برای ما نیست. پیام رئیس جمهور بسیار واضح در کنفرانس ولسوالی‌ها همی بود که والی صاحبا از این به بعد از امور اداری قضا نظارت میکنند. د پکتیکا لپاره نوی ګمارل شوی والی په خپله لومړنۍ وینا کې وایي چې دی به په دغه ولایت کې د فساد مخه نیسي او هغو مامورینو پر وړاندې به اقدام کوي چې په خپلو ادارو کې فساد ته لاره هواروي. اما زه په خپله اداره کې په هیڅ صورت سره فاسد رشوتخور بل ته اجازه نه ورکوم. سات نه په دوی باندې غږ کوم چې وروڼو یا مو په خپله پالیسي کې تغییر راولئ او یا افغانانه خپل کور ته لاړ شئ ما ته استعفا راوړئ چې تاسو استعفا یې ما ته منظور کړئ. د پکتیکا ولایتي شورا او د دې ولایت اوسیدونکي د تیر والي کړنې ناکامې بولي. دوی وایي پکتیکا د وسلوالو د محاصرې لاندې ده خو د نوي والي څخه غواړي چې لومړی دې د ولسوالیو د امنیت د خوندیتوب لپاره کار وکړي. په تیر یو نیم کال کې درې ولسوالیو په محاصره کې څلورو ولسوالیو مرکزونو پر نورو له لاسه ورکړي چې بوملي مرکز خاص ولسوالۍ ورڅخه شاکړې د زیړو د ګیانې ولسوالۍ چې مرکز ورڅخه شاکړې منې کندو ته رارسول د ومنې ولسوالۍ چې مرکز ورڅخه شاته کړې ده په یو پیڅه کې ماچولی. د پکتیکا پخوانی والي تر ډېره حده بعضې شیانو ونه توانېدو لکه امنیت په ادارو کې فساد ختمول بیا رغونه کې کمل پکتیکاوالو لاسرسی دې شیانو کې والي صاحب ونه سوی کولی چې پکتیکاوالو ته هغه څه چې باید سوی ونه شو. د پکتیکا ولایت اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت د ښه کېدو او سیمه ییزه حکومتولي د پراختیا ته له هر څه نه ډېر پام وکړي. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. بیا هم ښه راغلاست. په هلمند کې په تیر 2013 زیږدیز کال کې شاوخوا 1100 تنه ماشومان د زیږون پر مهال مړه شوي. هلمند کې د بست روغتون مسؤلین وایي تیر زیږدیز کال د روغتون کې شاوخوا 15,000 تنه ماشومان زیږېدلي چې دا شمېر د 2018 کال په پرتله 40% کې زیات دی. ورسره روغتون کې د مړه شویو ماشومانو شمېر هم د تیر په پرتله زیات شوی. خو هلمند کې د روغتیا ریاست مسؤلین وایي په ټوله کې په دغه ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیرو کلونو په پرتله راټیټه شوې ده. عبدالله حمیم ریپورټ راستولی. دا په لښکرګاه ښار کې د بست مرکزي روغتون دی. په یاد روغتون کې په تیر میلادي کال کې نږدې 15,000 ماشومان زیږېدلي دي چې د تیرو 2 کلونو په پرتله د ماشومانو زیږون 40% ډېر و. خو روغتیا پالان وایي په دغه کال کې په یاد روغتون کې د زیږون پر مهال څه د پاسه 1100 ماشومان هم مړه شوي دي. خوشبختانه در هر ولادت که از تولدی داشتیم و در تولدهای خود ما تعداد مجموعی 14,784 طفل در دنیا آمدن و از این گروه که بوده ما تعداد 1,139 ولادتمان طفل مرده در دنیا آمده که بسیار جای تاسف است برای ما. په روغتیایي برخه کې کلتوري ستونزې د ولسوالیو لرې واټن او اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي دي چې د زیږون پر مهال د ماشوم او مور مړینه رامنځته شي. Не прежде, не خبر да, не прежде вас. Не вакцин то прежде. Не, 20  يوم прежде. Вара кучина ида асимашим.
یا مور مړه سي په نس کې به راله ته داسې تک ژړ سي. خو د هلمند د عامې روغتیا مسؤلین وایي د هلمند په 14 ولسوالیو کې 9 بېلابېل روغتونونه شتون لري چې د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې خدمات وړاندې کوي او له امله د تیرو کلونو په پرتله په دغه ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوې ده. 8 مختلف نوع کلینیکونه مو فعال دي چې هلته تقریبا د ښځو یا د مور او ماشوم هغه ابتدایي خدمات لکه واکسین، د ولادت نه مخکې خدمات، د ولادت نه وروسته خدمات، دغسې د تغذیې په هکله مشاورین لرو، رواني مشاورین لرو چې دا ټول فعالیتونه په مجموعه کې د دې باعث ګرځېدلي دي چې دغه مړینه د مور او ماشوم چې کومه کچه پخوا وه چې دا پر زیاته اندازه راکمه سي. د دغه ولایت ډیری ولسوالۍ چې جګړو ځپلي دي او اوسیدونکي وایي د روغتیا په برخه کې ډیرو خدماتو ته اړتیا لري. د خبري ساعت دوام تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. د هیواد شمال کې د پوځ چارواکي وایي د بلخ چاربولک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په لړ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د 209 شاهین قلوردو چارواکي وایي بلخ کې د ولید 34 او فاریاب کې د ایثار 10 عملیاتو کې شاوخوا 600 طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي د بلخ فاریاب د لوی لارې د امنیت ټینګښت لپاره هم امنیتي تابعیاوې نیول شوي دي. افغان ځواکونه د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ په زیانمنونکو سیمو کې د تیارسۍ په حال کې دي. په تیرو 2 اونیو کې په دغه سیمه کې دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. دشمن در صدد ازی است که شورا را ناامن بسازه و دوم کوشش عظیمی دارد تا که خود به سرحدات نزدیک کنه تا که دیگه هم در اینجا تشنج به بار بیاره. ولی الحمدلله قوتای امنیتی افغان با یک هماهنگی کامل در مقابل ازیا می جنگن و این برشان نشان میتن که در هر نقطه افغانستان اردوی ملی افغانستان، نیادای ملی افغانستان رفته میتونن، هیچ نوع چالش در پیشرویشان کس گرفته نمیتونن. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د 5000 طالبان له بلخ، کندوز، سرپل او فاریاب ولایتونو چاربولک ته ورغلي او له دولتي ځواکونو سره جنګیږي چې طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. مجموعاً در حدود 32 نفر از افراد مسلح دشمن که برای ما گزارشات از طریق ریاست محترم امنیت ملی بخشای کشفی به ما مواصلت کرده، 32 نفر افراد دشمن از شروع عملیات تا همین اکنون کشته شده. د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې افغان ځواکونو ته هم تلفات رسېدلي دي. په دې سیمه کې څو پوستې طالبانو لاسته ورغلي او 14 پوځیان طالبانو لخوا نیول شوي دي. قطعاتی که داشتیم در ولایت بغلان و کندوز مربوط لیوای دوم قلوردی 209 شاهین و قطعات آمد و بیضای بسیار محکم به خاطر تامین امنیت مسیر شورا اعمار شدند که فعلا هم شما شاهد حالش بودین. در مجموع 3 بیض بسیار کلان در ساحه اعمار شدند که از این بیضا باز به وقت و زمان بتانند یکی با دیگه وصل هم شوند و در ضمن گزمه‌های دوامدار شبانه و روزانه را در مسیر شورای عمومی اجرا کنند. اوس افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د بلخ جوزجان پر لارې 6 امنیتي پوستې جوړې کړي دي. بدخشان کې یوه کورنۍ د خپل تریتم زوی ته په تمه ده چې د ملي اردو سرتیری دی. دا کورنۍ وایي زوی په هلمند کې د ملي اردو سرتیری و چې دا 3 کاله وشول چې خبر ترې نه لري. د دغه سرتیري نوم منیر احمد دی. د منیر احمد مور وایي له دې سره چې دفاع وزارت د زوی په موندنه کې څه نه دي کړي بلکې د هغه امتیازونه یې هم پرې بند کړي دي. د بدخشان په یوه ګوټ کې په یوې تنګې او تیارې کوڅه کې هغه کورنۍ ژوند کوي چې او په غم او ساندو سره د هغه راتلو تشریح شماري. دا کورنۍ وایي چې 10 کلن زوی یې منیر احمد چې د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیری و ورک شوی دی او تر اوسه یې له ژوند او مرګ خبر نه دي. د منیر احمد مور چې د خپل زوی په لیدو پسې ځورېږي د ملي اردو سرتیرو په تړاو ملي دفاع وزارت په نغړې تورنوي. او در این مرجع هلمند بود، کندک اول بود، در این مرجع هلمند بود. خانم تا سرگم شد، نمی تلفنش گل شد، با پاسون که زنگ زدیم 1 روز پس طالبا ورداشتن. گفت ما مردش روی کردیم، تلفنش پیش ما ساخت. با دلی ما قرار نگرفت، با ما خیسیم پدرش رفتیم شوریدنی.
یگه فیره شپیره علمه رفتیم 4 پیره 5 پیره کانتینرهای 420 را کابل رفتم خودم رو گرداندم مردم رو گرداندم. از رئیس جمهور چیزی که میخوان خواستیم نشد. میخواستم بچه ما میخواستم ما رفتم در قلی اردو 2 دفعه که قماندان قلی اردو از طرف کشف و استخبارات که چیزی که روان کرد شیفر میآید لادرک د منیر احمد مور وایي چې تر اوسه وزلي په هلمند ولایت کې طالبانو ته ورغلې ده خو تر اوسه د هغه په موندلو بریالۍ شوې نه ده. بل پلو د منیر احمد مور د هغه د ماشومانو لپاره د دفاع وزارت د مرستو د بندېدو خبره کوي. طالبا میگه کشتیم برداشت روی کردیم باز میگن که چند اولاد داشت ما میگیم که 1 دونه اولاد داشت اولاد چند ندیده است میگن نه دروغ گفتین 1 تبع دنیا داره 1 تدعی دنیا. د منیر احمد ورور وایي حکومت باید د ملي اردو سرتیرو چې د ملي نواميسو ساتنه کوي سپکاوی ونه کړي. خواستمان از حکومت هم است که وقت زمانی که برادرمان در صف نظام می روه و به خاطر خدمت به ملت خدمت به دفاع از نوامیس ملی به خاطر از این می روه وقت زمانی که رفت تا زمانی که حیات از زنده است در پیش در قدر قیمت دارد. وقتی که از دنیا رفت یا اینکه زخمی شد یا که لادرک شد قدر قیمتش از میان دولت خی گوم سگ. بدخشان ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې ډیر ځوانان یې د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې د ترهګرو پر وړاندې جنګیږي چې په دې وروستیو کې له دې اړخه تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د بدخشان اوسیدونکو ته اوښتې ده. هرات کې د ولایتي شورا ځینې غړي مدني فعالان عوام خلک پر حکومت غږ کوي چې د دغه ولایت مرکزي روغتون کې د فیس په اخیستو له سره غور وکړي. هغوی وایي ټول هیواد کې د روغتیایي خدمتونه خصوصي شي که نه نو یوازې د هرات دولتي روغتونونو کې د روغتیایي خدمات په پیسو نه وي. له دې سره د هرات روغتیا ریاست وایي دا بهیر د لنډې مودې لپاره بند شوی دی. د هغه څه لپاره هڅې چې د هرات د حوزوي روغتون خصوصي کېدو لپاره بلل کېږي د دې ولایت د یو شمېر اوسیدونکو له نیوکو سره مخامخ شوي دي. د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي د هغه څه په اړه چې په مرکزي روغتون کې ناخوالې بولي د ولایتي شورا په دفتر کې راټول شوي او د روغتیایي خدمتونو په بدل کې د پیسو د اخیستو بهیر د درولو غوښتونکي شول. فیس شفاخانه باید کنسل بشه چون زیاد فعلا مردم هرات هستن همین اقتصاد اینا ضعیف هست و مشکلات اقتصادی زیاد سطح راهشون هست و نمیتونن که بیایم در شفاخانه دولتی و فیس پرداخت بکنن چون زیاد از مردم هستن که اقتصاد اینا بلند هست و سطح اقتصادی اینا نسبتا خوب هست اینا که در شفاخانه خصوصی میرن مراجعه میکنن. قانون اساسی ماده 52 خلاف قانونه که در 34 ولایت تنها ولایت هرات تطبیق میشه. هر موضوعی که پیش بیاد اول باید به هرات گنجانیده بشه و تطبیق بشه بعد به دیگه ولایات. له بلې خوا د هرات د ولایتي شورا غړي ټینګار لري په دغه روغتیایي مرکز کې د پیسو په بدل کې د خدماتو وړاندې کول د قانون پر خلاف دي او باید دا بهیر ودرول شي. خواستار از این شدن که نباید فیس از مردم گرفته شد باید تجدید نظر بشن به دلیلی که خلاف قانون اساسی و موضوع دوم که این موضوع در کل افغانستان اولی باید می بود متاسفانه در کل افغانستان نیست. موضوع سوم این پولی که از مردم جمع میکنه باید یک تضمین وجود داشته باشه که شفاخانه خود ولایت هرات بازی دوباره مصرف میشه. نه مثلا مثل موضوع شارولی پولا جمع شد و بلا تکلیف گم شد. صدای خود بلند بکنه و نقض آشکار ماده قانون اساسی که ماده 52 هست اعلان کردن و ما دیگه نمیگذاریم که از در بدل خدمات صحی فیس اخذ بکنن و این روال ادامه داشته باشه. اخوا د هرات د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي د ناروغانو ټولې ستونزې په کابل کې لا چارواکو سره شریکې کړي دي. د دې ادارې د مسؤلینو په وینا د فیس د اخیستو بهیر اوس مهال درول شوی او ټاکل شوی د دې برخې د کارکوونکو شمیر زیات شي ترڅو د بهیر له ستونزو پرته پر مخ لاړ شي. با ارزیابی‌هایی که انجام دادیم به گونه‌ای مرحله شروع خواهد شد که دیگه تعداد غرفه‌ها افزایش پیدا بکنه و ارباب رجوع ما برای ثبت راجسترشن خود دچار دردسر یا با قولی پشت خط انتظار نمون. لا دې مخکې د عامه روغتیا وزارت ویلي په کابل کې به هم د وزیر اکبر خان او شیخ زاهد روغتونونه خصوصي شي ترڅو د خدماتو د وړاندې کولو کیفیت پکې ښه شي. د روغتیا وزیر وایي پر نشه هغه روږدي کسان چې درملنې وشي 80 سلنه بیا
نشې ته مخه کوي. فیروزالدین فیروز وایي نشهیي توکو ته په اسانۍ لاسرسی، بیکاري او د کورنیو ناسم چلند هغه څه دي چې له کبله یې روغ شوي کسان بیا نشو ته مخه کوي. د روغتیا وزیر دا هم وایي چې پر نشه د روږدو کسانو ټولولو کې مسؤلې ادارې بېغوري کوي او له همدې کبله دا لړۍ ناکامه شوې. په نشهیي توکو په لسګونه اخته کسان د سرای شمالي په غونډۍ کې دېره دي. د عامې روغتیا وزارت د سړې هوا له امله دغو روږدو د مړینې د مخنیوي لپاره دوی د درملنې مرکزونو ته لیږدوي. محب چې نه غواړي درملنې مرکز ته ولاړ شي وایي 10 کاله کېږي چې نشهیي توکي کاروي، خو ډېری په نشه روږدو کسانو که څه هم په ځلونو د دغو توکو کارول پرېښي، خو بیا یې هم ورته مخه کړې ده. ما خوش میشیم اگم کسی نیست متناسب بکن. کجا محتاج شدی؟ ما دور کرزای. از کجا مواد برای کی برای مواد می آورد؟ از کجا مواد را فراهم می‌کردین؟ کیا واجد چهار کابل در کوچه بره بوده فروشی. له بلې خوا د عامې روغتیا وزیر چې دا ځل په نشهیي توکو د روږدو کسانو د راټولولو له ډلې سره یو ځای دی وایي 80 سلنه روږدي بیرته نشهیي توکو ته مخه کوي. ما کمپاین ما برای جمع‌آوری معتادی که سرپناه نداره، دعوای سرد بیرون زندگی میکنن شبانه، این سبب از این میشه که دعوای سرد زندگی خود از دست بدن. حتی ما واقعاتی داشتیم که یک تعداد از هموطنان ما که معتاد بودن شبانه دعوای سرد زندگی خود از دست دادن. با در نظر داشته از این به خاطری که جلوگیری کنیم از مرگشان در عالم اسباب و در ضمن یک فرصت تداوی برشان مساعد شود. د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د نشهیي توکو د پلورونکو په ټولولو کې له سختو نیوکو سره مخامخ دی او ان یو شمېر پولیس د نشهیي توکو له پلورونکو سره په همکارۍ تورن دي. خو دا وزارت له دې ښکارندې سره د مبارزې لپاره دا څو خبره کوي. دیروز ما 9 نفرشان جمع کردیم، دستگیر کردیم با مقدار مواد مخدر. دیگه پلان‌های وزارت داخله را که طوری که وزیر صاحب لطف کردن فرمودن، همون کارهایی که سولې صاحب و معین مواد مخدر وزارت داخله روی دست دارن ما اونا رو پیش میبریم. انشالله که کوشش میکنیم که صفر بسازیم مواد مخدر. له کابل ښار څخه په نشهیي توکو د روږدو کسانو د راټولولو بهیر له پیل راهیسې د زرګونه دغو کسانو درملنه شوې، خو لیدل شوي چې ډېریو یې بیرته د نشهیي توکو کارولو ته مخه کړې ده. له کابله ولسي جرګې ته ولاړ ځینې نمایندان چې لومړنیو پایلو له مخې ناکام شوي نن یې د یو لاریون په پایله کې د کابل دروازې څو ساعته تړلې وي. لاریونوالو د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړو، د دارالانشا مشر او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی عملیاتي مسؤل په درغلۍ تورن کړل. لاریونوالو غوښتنه کوله چې د کابل ولایت رایې دې باطلې شي. هغوی پر حکومت هم غږ وکړ چې د کمیسیونونو مسؤلین دي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. دا د ولسي جرګې په ټاکنو کې د کابل ولایت یو شمېر نمایندان دي چې د کابل د ټاکنو پایلې له درغلیو ډکې بولي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس او د دې ادارې د پخواني عملیاتي رئیس پر خلاف شعارونه ورکوي. کسایی که ما میگیم در رأس رئیس کابل اولرحمن رودوال است که خیانت بزرگی را به ملت قهرمان کابل متوجه ساخته. بعداً رهبری کمیسیون، رئیس دارالانشای کمیسیون آقای زمانزی، آقای سیاد اعتراض کوونکي وایي د کابل د ټاکنو پایلې نه مني او د ولسي جرګې د کابل انتخابات باید په راتلونکي کال کې د ولسمشرۍ له ټاکنو سره ترسره شي. از رئیس جمهور افغانستان میخواهیم که کمیشنرهای کمیسیون انتخابات به مراجع عدلی و قضایی معرفی بکنن تا اینا به جزای اعمال خود برسن. یعنی کمیسیون تقلب کرده، رای ما خورده شده، رای ما ضایع شده، ما باید به حق خود برسیم. حق خود از طریق مجرای قانونی مطالبه کنه، نه از طریق مظاهرات و تهمت ها و اتهامات بیجای و اذیت مردم بیچاره افغانستان. اعتراض کوونکو د څرخي پله، سیاسنګ او کمپنۍ دروازې چې کابل له ولایتونو سره نښلوي د څو ساعتونو لپاره وتړلې. به ما اول آمد که در سایه شکردره تظاهرات است، موترها را نمیمانند، سرک بند شده، ما پیاده کردیم خود. تظاهرات کننده ها جاده را برای ترافیک بسته کردن و مردم مجبور هستند که از طرف چارکار اگر به کابل میرن یا از کابل به طرف شمالی باید پیاده از این مسیر بگذرند. د کابل د ټاکنو پایلې په 2 میاشتو ځنډ سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې. اعتراض کوونکي وایي په کابل کې 23 ټاکنې له درغلیو ډکې وي او د پایلو د ارزونې پر مهال هم
پراخې لاسوهنې شوي دي. او له نړۍ دا چې د عراق په موصل او دجلې سیند اړوندو کې لا هم امنیتي وضعیت په بشپړه توګه نه دی ښه شوی. د عراق په دغو سیمو کې لا هم داعش وسلوال فعال دي او وروستیو څو میاشتو کې څو کسان هم وژلي دي. عراق کې داعش وسلوال پولیس او د دولت مامورین په نښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق حکومت اعلان کړی چې عراق کې د داعش ډله په بشپړه توګه ماتې شوې. د موصل ښار د شاوخوا کلیو اوسیدونکي وایي په دغو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او داعش جنګیالي لا هم کولی شي مشخص کسان ووژني. جنګیالي په پوځي جامو کې راغلل او ویې ویل چې د استخباراتو د ادارې کارکوونکي دي. له ځان سره یې لیپټاپ درلود، کارت او نور اسناد یې وکتل. وروسته یې سړي له ښځو بیل کړل او سړي یې ووژل. یو شمېر امنیتي چارواکي په دې باور دي چې داعش اروپا کې د خلکو په منځ کې پټ شوي دي او خپلې وسلې او مهمات هم په کورونو کې پټوي. راغلم چې دا کنده وګورم. په یوه پلاستیکي کڅوړه مې پیدا کړه چې 6 لاسي بمونه پکې وو. ځینې خلک هم فساد او د حکومت ناکارندوالی د داعش د فعالیتونو د دوام لامل بولي. امنیتي وضعیت ماتېدونکی دی. ولې؟ ځکه د ځایي ځواکونو معنوي ملاتړ نه کیږي او حکومت نشته. ډېری خلک په خپله د خپلو سیمو امنیت ساتي. قسم خورم چې موږ هیڅ یو د شپې خوب نه لرو. د ځینو راپورټونو له مخې که څه هم داعش په عراق او سوریې کې ماته خوړلې ده او د هغو سیمو یوازې 1% برخه په لاس کې لري چې په ولکه کې وي، خو لا هم په دغو دوو هیوادونو کې د دې ډلې له 10 تر 10 زرو جنګیالي شته او په وروستي یوه کال کې په عراق کې له 2000 ډېر بریدونه کړي دي. او پاکستان کې ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 22 کسانو ژوند بایللی. دا پیښه پرون هغه مهال شوې چې بلوچستان کې یو بس موټر له یو بل بار وړونکي موټر سره ټکر او تر لږ ځنډ وروسته د خبري ساعت دوام. او سم د اقتصاد او بیارغونې برخه د پیسو نړیوال صندوق وایي روان میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده نه وي. د پیسو د نړیوال صندوق په تازه ریپورټ کې ویل شوي چې 2019 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.2% به وي چې اوس هم ده، خو 2020 کال کې به دا کچه 3% ته ورسیږي. له دې سره د مالیې وزارت وایي 2019 کال کې به د هیواد د اقتصادي وده 3% ته ورسیږي. د پیسو د نړیوال صندوق نوی ریپورټ افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ښه خبر نه لري. په دې ریپورټ کې د اقتصادي ودې د کمښت د سیمه ییزو لاملونو په بیانولو سره ویل شوي پر افغانستان سربیره به د پاکستان او د منځني ختیځ د هیوادونو اقتصادي پرمختګ په 2019 کال کې 2.4% پاتې شي او پر ایران د امریکا بندیزونه، جیوپولیټیک جنجالونه، د تیلو د تولید کمښت او د پاکستان ناسم مالی وضعیت له دغو لاملونو څخه بلل شوي دي. عوامل که آدم میبینه گسترش ناامنی و آمار جنایت جنایی، بازگشت مهاجرین، خشکسالی و مشکلات انتخابات پارلمانی، مشکلات ریاست جمهوری، آنچه را که ما در جامعه و در بطن جامعه قرار داریم و با اونا سر کار داریم وضعیت ما به طرف بهبود نمیبینیم. خو د مالیې وزارت او په ټول کې افغان حکومت د هیواد اقتصادي وضعیت ښه کېدو ته هیله مند دی او وایي د افغانستان اقتصادي وده به د 2018 کال په پرتله 0.6% زیاته شي. نظر به برنامه‌های بزرگ و اشتغالزایی که در بخش زراعت، انکشاف دهات، انرژی و آب و برخهای دیگه داریم که پول هنگفت به مصرف خواهد رسید و همچنان نظر به بارندگی‌های خوبی که شده که انشاءالله ما با خشکسالی روبرو نخواهد شدیم. دید افغانستان است که ما رشد اقتصادی 3% خواهد داشتیم. د پیسو د نړیوال صندوق نوی اټکل د نړۍ په کچه د اقتصادي ودې د کمښت ښودنه کوي. د دې اټکل له مخې په 2019 کال کې به د نړۍ اقتصادي وده د 0.2% په کمښت سره 3.5% ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق د چین او امریکا سوداګریزه جګړه د نړۍ د اقتصادي ودې د کمښت لامل ګڼي.
وده ناانډوله ده او تر ډیره هغې ته په رسیدو کې هغه هیوادونه او ډلې چې ورته اړتیا لري ناکامیږي. په 2019 کال کې به په څو افریقایي، د لویدیځې اسیا، لاتینې امریکا او کریبین سیمې په یو شمېر هیوادونو کې د هر وګړي کلنی عاید لږ زیات یا کم شي. لا دې سره په یو وخت نړیوال اقتصاد له خطر سره مخامخ دی، داسې خطرونه چې اقتصادي فعالیتونه زیانمنولی شي. د هیوادونو اقتصادي وده د کورني ناخالص تولید د ودې له مخې سنجول کیږي چې د دې ښودنه کوي په یو کال کې په بېلابېلو برخو کې د تولیداتو او خدمتونو ارزښت څومره دی او د اقتصادي ودې کچه هم د تیر کال په پرتله د دې ارزښت کچه په ګوته کوي. په دې توګه د پیسو نړیوال صندوق شمېرې ښیي چې د وګړو د شمېر او د اړتیاو لا زیاتوالي سره سره به سږ کال زیات تولیدات او خدمات برابر نشي او ښایي په هیوادونو کې بېوزلي زیاته شي. د کلیو پراختیا او رغونې وزارت وایي کابل کې د کلیوالي اقتصاد د پراختیا پروګرام پلی کوي. د کابل د کلیو پراختیا او رغونې ریاست به وایي دا پروګرام به لومړی په کابل کې وي او وروسته به ټولو ولایتونو ته وغځېږي. د مسؤلو ادارو د معلوماتو له مخې د کلیوالي اقتصاد د پراختیا پروګرام باندې 100 میلیونه ډالر لګول کیږي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیوالو سیمو د خلکو د اقتصاد پیاوړتیا، د ژوندانه د وضعیت د ښه کېدو او د پلور بازار ته د هغوی د محصولاتو او تولیداتو د رسیدو په موخه د کلیو د اقتصاد د پراختیا پروګرام عملي کوي. ټاکل شوی د دغه پروګرام په لومړي سر کې د کابل په بګرامیو، چهاراسیاب او استالف ولسوالیو کې پلی شي او وروسته د هیواد ټولو ولسوالیو او لرې پرتو کلیو ته پراختیا ومومي. ما اضافه تر از 1000 گروپ پسنداز در سطح ولسوالی خود ایجاد میکنیم. تشبسات کوچک در سطح غیر ایجادیار ظرفیت زیاد بالا میبریم. مهارت‌های تکنیکی و غیر تکنیکی را برای از او آموزش میدیم و یا را وصل میکنیم به بازارهای داخلی و خارجی. بلخوا د کابل والی وایي چې په تیر مالي کال کې په کابل کې د نړیوالو بنسټونو له لوري شاوخوا 100 میلیونه ډالر پانګونه شوې ده، خو زیاتوي چې کلیوالو سیمو کې کرنې او اقتصادي پراختیا ته لږه پاملرنه شوې ده. چیزی که ما نیازمندی داریم مطابق از او پلان شود، نه چیزی که مؤسسه خودش پلان میکنه، یعنی نه چای را خود سر بکنه و نه هم آگاهی عامه و آگاهی حقوقی و ارتقای ظرفیت زنان که او پروژه پایدار نباشه و از او مردم نتونه به شکل لازمش مستفید شود. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د شمیرو له مخې له هغو 100 میلیون ډالرونه چې د کلیو د اقتصادي پراختیا لپاره په پام کې نیول شوي دي، شاوخوا 1.8 میلیونه ډالر به په کابل کې ولګول شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي تر راتلونکو څو ورځو به په برېښنایي یا ریال ټایم شکل د مخابراتي عوایدو د راټولولو سیستم باندې عملي کار پیل شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وزیر وایي د دې سیستم د تدارکاتو لړۍ بشپړه شوې او جوړونکی شرکت هم معلوم شوی. ورته مهال د پلازمینې ځینې اوسیدونکي د مخابراتي خدمتونو د کارونې له اړخه د 10 سلنه مالیې ټولولو لړۍ روڼتیا کې ځنډ له کبله نیوکه کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي د ریل ټایم سیستم د رامنځته کولو د پروژې ټول تدارکاتي بهیرونه او له پلي کوونکي شرکت سره خبرې وروستي پړاو ته رسیدلي دي. نوموړی زیاتوي ټاکل شوې څو ورځې وروسته د یوه بهرني شرکت لخوا د دغې پروژې عملي کارونه پیل شي. په نهایي کولو باندې کمپنۍ سره زموږ ټیم چې هغه مشترک کمیټې دی بیا یو ځل یادولی کوم چې دغه کې اترا نماینده هم دی، د مخابراتو هم دی، د مالیه هم دی او د اقتصاد د 4 واړه متخصصین کار به کوي. انشاءالله ډېر نه په نږدې ورځو کې دا موږ خلاصوو چې امضا ته یې ورسوو. لا بلې خو یو شمېر کابل ښاریان وایي دې ته اړتیا ده د هغو پیسو لپاره چې له دوی اخیستل کیږي یو روم سیستم موجود وي. اگر جمع‌آوری شود سیستم شفاف داشته باشه ما راضی هستیم ازشان و اگر این جمع‌آوری میشه و دزدی میشه و به جیبای نفرای شخصی میره به خارج میره اونجا آپارتمان ساخته میشه و تجارت‌های شخصی میشه، این با ظلم است به حق مردم افغانستان. یا خودم استلام دیگه مکتوب طرف برو این طرف برو کاغذ پرا نیست، همون دوزی پرا نیست. اگر حساب الکترونیکی و گپ و سخن بیاید خب بسیار کار نیک میشه. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې د مخابراتي خدمتونو د 10 سلنه عوایدو کچه په 1399 کال کې 4.8 میلیارد افغانیو ته رسیدلې ده. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له 1394 کال راهیسې له دې لارې کابو 14 میلیارد افغانۍ راټولې شوې دي.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي تیره یوه نیمه میاشت کې کابل کې د هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره پروګرامونه پلي کړي. د چاپیریال ساتنې ادارې مشر وایي دې موده کې د شاوخوا 2000 هغو موټرو د تګ راتګ مخنیوی کړی چې لوګیو به یې هوا ککړوله. د چاپیریال ساتنې ادارې په وینا ځینې خصوصي بنسټونه یې بند کړي دي چې چاپیریال ته یې پاملرنه نه کوله. د بدخشان پوهنتون کې د لاجوردو لارې د ارزښت په اړه یوه علمي غونډه وشوه. د پوهنتون ځینې استادان او څېړونکي وایي بدخشان دې هم د لاجوردو لارې سره ونښلول شي. هغوی وایي که دا کار وشي د سیمې او افغانستان لپاره به د لاجوردو لارې اقتصادي او ترانزیتي ارزښت نور هم زیات شي. که څه هم بدخشان ولایت د لاجوردو په تاریخي لار کې شامل نه دی، خو د بدخشان د پوهنتون یو شمېر استادان د لاجوردو د لارې او د هغې د اقتصادي او سیاسي ارزښت د څېړلو په تړاو د خپلو علمي مقالو په وړاندې کولو سره وایي بدخشان له دې لارې سره یوځای کېدای شي او په دې کار سره به بدخشان ولایت په یو ترانزیتي ولایت بدل شي. در ابعاد مختلف یک دستاورد است برای مردم بدخشان و در کل افغانستان که امروز خوشبختانه از دید علمی 7 مقاله علمی پیرامون این مسیر به نظرم خودش یک گام بلندی در این راستا هست. اخوا په دې غونډه کې د بدخشان والي له بدخشان سره د لاجوردو د لارې د نوم د تړاو خبره کوي او بدخشان ولایت د نړیوالو د پام رااړولو لپاره د هڅو خبر ورکوي. اگر دولت بتونه در این مبحث بدخشان با بندر یقینه و با حداقل با مزار شریف که اونجا هم خط ریل وجود داره توسط خط ریل وصل بکنه، این باز راحت‌تر میشه، بعضی مشکلات هم حل بکنیم، همچنین ارزان تمام میشه. اروپا و کشورهایی که در مسیر راه لاجورد قرار دارند امتعی ندارند که مطابق نیازمندی ما باشه، بناهن این راه هیچ تاثیر مثبت بالای اقتصاد دولت و مردم ما ندارد. د لاجوردو لار په افغانستان کې د حقیني او تورغونډۍ له بندرونو پیلېږي او د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته رسیږي او وروسته د اذربایجان د باکو ښار له لارې د ګورجستان تفلیس سیمې ته رسیږي او بالاخره له تفلیس نه په تېرېدو د ترکیې استانبول ته رسیږي. او د پاکستان اسلام آباد کې بېوزلو لپاره یو لنډمهالې سرپناه جوړه شوې دي. سرپناه کې روغتیایي خدمتونه، اوبه او خواړه هم په پام کې نیول شوي دي. هغوی چې دې ځای ته ورغلي وایي د بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله دغلته راټول شوي دي. او اوس هم د لوبو برخه د کرکټ نړیوالې شورا لخوا 2013 کال کې د یو ورځنیو لوبو غوره لوبډله اعلان شوه. افغان لوبغاړی راشد خان هم د دې غوره لوبډلې په 11 غړو کې دی. راشد خان تر دې مخکې هم د شلوریزو لوبو غوره لوبډله کې راغلی و. راشد خان د ویکټ اخیستو برخه کې هم 2013 کال کې د غوره لوبغاړي ځای خپل کړی و. نوموړی دمګړی د استرالیا کرکټ غوره لیګ کې لوبیږي. او د شابین آباد شپږم پړاو سیالۍ بیا هم جوړیږي. دې سیالۍ کې به حسین بخش سفری او عمران ترخیل د SLFC سازمان کمربند ترلاسه کولو لپاره سره مخامخېږي. دا سیالۍ په ژوندۍ بڼه له طلوع او لمر ټلویزیونونو خپرېږي. د شابین آباد شپږم پړاو سیالیو ته د حسن بخش سفری چمتووالی. د هیواد آزادو مبارزو لوبغاړی حسین بخش سفری د نبرد په ورزشي مجتمع کې له خپل روزونکي سره د سکوهني تمرینونه ترسره کوي. سفری وایي چې د سختې سیالۍ لپاره په بېلابېلو برخو کې د خپلو روزونکو تر نظر لاندې لنډ تمرینونه ترسره کړي او بشپړ چمتووالی لري. دور ششم نبرد که عنقریب بخیر برگزار میشه. از تمرینات خود کاملا راضی هستم و حریف خودم میبینیم که حریفم واقعا از کارکردها و از تکنیک‌های عالی برخوردار هستند. اما این وعده است به تمام دوستا و به تمام بینندگان عزیز و به تمام هوادارانم که ان شاء الله به زودی شکست میده و این هم بدانه ان شاء الله. اخو د نوموړي روزونکی وایي چې سفري به په خپلو کړو تمرینونو سره ګټونکی شي. بخش بوکس حسین بخش سفری تمرین میکنیم خودش یک جای مدت 1 ماه میشه. مطمئنم که انشالله حریف خودش شکست میده. حسین بخش سفری چې تر دې وړاندې 2 ځلې د شابین آباد په سیالیو کې ګډون کړی او توانېدلی چې په دواړو سیالیو کې خپل شرم مات کړي. د شابین آباد په شپږم پړاو سیالیو کې په مرکزي مبارزه کې د SLFC د سازمان د کمربند پر سر له عمران ترخیل سره سیالي کوي.
له تاسو څخه لیدونکو له خپل ټولو همکارانو په مننې خبرې ساعت پای ته ورسېد. ښه شپه.